طالبان د حجاب په اړه د کرزي خبرې د تبصرې وړ نه دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او شور نیوز در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر هغو څرګندونو خبرګون ښودلی چې ویلي تلویزیونونه باید په خپلو ښځینه ویاندویانو خپرونو وړاندې کولو پر مهال د طالبانو لوري د مخ پټولو پریکړه ونه مني. د امر بالمعروف وزارت په تازه څرګندونو کې د حجاب په اړه ښاغلي کرزي خبرې تبصرې وړ نه دي، بلکې د پوینا یې هغه کرزي په تیرو 20 کلونو کې د پردیو د خوشحالۍ لپاره د نورو افغان خويندو ته د هر ډول ازادي غوښتنه کوله او اسباب ورته برابر کړي دي، خو خپل کوردانه یې تر پای رسنیو کې داسې راښکاره نه کړله چې نور یې غوښتله. له دې مخکې هم د افغانستان د مخکنی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې تلویزیونونه باید دوی ښځینه ویاندویان لخوا د خپرونو پر وړاندې کولو پر مهال مخ پټولو پریکړه ونه مني، ځکه نوموړي په ټکو دا ډول حجاب د افغانستان فرهنګ برخه نه ده. ښاغلي کرزي له طالبانو غواړي چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي، ځکه نوموړي په خبره د افغانستان دغه هیواد په حیثیت ته زیان رسوي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.